سلامونه د قدرور لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشي خدای دې وکړي چې ټول ښه جوړ ختمون اوس قدرمن لیدونکو په نننۍ ویډیو کې زموږ موضوع چې د هغه بیا هم فیسبوک مونټایزیشن په اړه ده. په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته هغه طریقه ښایو چې څنګه په خپل پیج یا فیسبوک صفحه کې خارجي اډمین اضافه کړو. که تاسو په افغانستان کې اوسیږئ، په افغانستان کې د فیسبوک څخه پیسې ګټل غواړئ، نو ویډیو حتما وګورئ، بیخي زیاته ضروري ده. په همدې اړه به مخکې هم خبرې کړې وې چې څنګه په افغانستان کې له فیسبوک څخه پیسې ګټلی شو. نو بیا مې تاسو ته په ویډیو کې په همدې اړه معلومات تېر کړي وو چې تاسو که وغواړئ چې له فیسبوک څخه پیسې وګټئ په افغانستان کې، نو تاسو به یو خارجي اډمین اضافه کوئ. هغه ملګری چې په خارج کې اوسیږي هغه به په خپل پیج کې اډمین کوئ او خپل ځان به د پیج څخه په بشپړ ډول ریموو کوئ. او دې څخه علاوه بیا یوه بله طریقه موږ هم تاسو ته ښودلې وه چې هغه وي پی این دی. تاسو به پیډ وي پی این استعمالوئ او د هغه پیډ وي پی این په واسطه به تاسو په یوه موبایل کې نوی اکاونټ جوړوئ. بیا به هغه نوی اکاونټ په خپل پیج کې اډمین کوئ چې په کوم موبایل کې تاسو پیډ وي پی این استعمالوئ. نو تاسو په همدې دوې طریقې همدا کار کولی شئ. که خپل اکاونټ په خارجي لوکیشن جوړ کړئ د وي پی این سره، د پیډ وي پی این سره نه، د فری وي پی این سره، بیا هم تاسو کولی شئ چې خپل پیج کې هغه اکاونټ اډمین کړئ او د هغه اکاونټ څخه فعالیت وکړئ. او بل د دې څخه علاوه چې ډیره بهتره خبره ده، هغه خارجي اډمین دی. که ستاسو ملګری، دوست، ورور، ترزی په دوبۍ کې وي، امریکا، هر ملک کې وي، د پاکستان افغانستان نه علاوه، نو تاسو کولی شئ. نو په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته دا مکمل پروسه ښایو چې څنګه یو بل ملګری، دوست، خارجي اډمین په خپل پیج کې اډ کو، فول اکسس دوی ته د پیج ورکو او څنګه خپل ځان په بشپړ ډول ترې ریموو کړو. نو تاسو فقط ویډیو تر پایه تعقیب وساتئ. لومړی مخکې له دې چې زه مثال په دې پیج کې یو اډمین اډ کړم، لومړی تاسو د خپل پیج هغه لوکیشن ښیم. بیا به تاسو ته یو ثبوت هم وښیم چې زموږ پیج لوکیشن په ثبوت سره چینج شوی دی. نو زه لومړی خپل پیج ته راځم. تاسو به خپل پیج ته راشئ. زه به لومړی تاسو ته هغه د پیج لوکیشن وښیم چې زموږ پیج د کوم ځای لوکیشن دی، کوم لوکیشن فعل حالا له همدې سره ثبت دی. لومړی زه تاسو ته همدا ښایم. نه وروسته بیا زه راځم مثال تاسو ته هغه طریقه ښیم مرحله په مرحله. دلته تاسو ګورئ زموږ د پیج لوکیشن چې دی خوست دی. نو انشاءالله 2 هفتې بعد به زه تاسو ته دا وښیم ثبوت سره زموږ لوکیشن به چینج شوی وي. نو اوس به زه راشم، په دې کې زما سره یو اکاونټ دی مخکې ما جوړ کړی و، د یو کې په ادرس مې جوړ و، خو فعل حالا مې هغه لوکیشن چې دی اماراتو دوبۍ د اړولی دی. نو زه هغه اکاونټ په دې کې اډ کوم چې کوم د دوبۍ په لوکیشن هغه اکاونټ استعمالوم، هغه په دې کې اډمین کوم. نو اوس طریقې ته متوجه اوسئ. را به شئ خپل پیج ته چې کله لاګین شئ، په دې پروفایل نشان به کلیک وکړئ. دلته چې کله په پروفایل نشان کلیک وکړئ، دلته به په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. سیټینګ نه وروسته به راشئ پیج سیټ اپ به ولټوئ، په همدې به کلیک وکړئ. کله مو چې په همدې کلیک وکړه، دلته به په پیج اکسس باندې کلیک وکړئ. نو دلته قدرمن لیدونکو تاسو ته بیا په همدې ډول یوه پروسه را درومي. یو پیپل ویت فیسبوک اکسس دی، بل پیپل ویت ټاسک اکسس دی. په دې کې دوې خبرې شته. لومړی یو نه چې تاسو کوم ملګری اډ کړئ هغه اډمین، نو تاسو د پیج فول اکسس دوی ته ورکولی شئ. او که په دویم یو لارې یعنې د همدې لاندې ټاسک د لارې څوک اډ کړئ، بیا تاسو فقط هغه ته همدا حقوق ورکولی شئ چې دوی فقط پوسټونه وکړي، مثال تاسو ته څه اپلوډ کړي. خو په دې لومړني ونه چې تاسو دوی ته اکسس ورکړئ، تاسو ته مثال پوسټونه هم کولی شي له هغه اکاونټ څخه، یعنې نوره تغیرات هم وروستلی شي. فول اکسس دوی ته ورکول کېږي، خو په وروستني دوهم یوه کې فول اکسس نه ورکول کېږي. نو موږ په لومړی یوه نه کلیک کړو، غواړو چې مثال هغه اډمین ته فول اکسس ورکړو د پیج ښه. په همدې به کلیک کړئ. کله مو چې په همدې کلیک کړه، لاندې به په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. دلته به د هغه اکاونټ نوم ولیکئ چې څوک تاسو اډمین کول. زه راځم دلته زما بل کوم اکاونټ چې دی هم په خپل نوم دی چې کوم مې په خارجي ادرس جوړ کړی و، نو همدا اکاونټ دی. په همدې به کلیک وکړئ. کله مو چې په همدې کلیک وکړه، دلته به راشئ همدا چیک به هم ولګوئ. allow مثال this person to also have full control، مثال full control د ولري. دلته به لاندې په give access باندې کلیک وکړئ. دلته به د خپل اکاونټ د خپل فیسبوک پروفایل پاسورډ داخل کړئ.
ښه نو قدرمنو لیدونکو کله مو چې پاسورډ داخل کړئ بیا په کنفرم کلیک وکړئ. کله مو چې په کنفرم کلیک وکړه لږ انتظار پاتې کیږو. ښه نو دلته هغه کوم اډمین چې دی هغه مثال دلته اډ شو. بعضې وخت تاسو نه د ایمیل غوښتنه هم کړي، ستاسو ته یو ایمیل درومي خپل د فیسبوک اکاونټ جیمیل ته، هغه کوډ هم ستاسو نه د ویریفیکیشن په ډول غواړي چې ستاسو تایید په وشي، مثال دوی باوري شي، خو بعضې وخت تاسو ته نه رالېږي، خو بعضې وخت کوډ که خامخا خنای دیر کړه بیا خپل ایمیل چیک کړئ، هلته به یو کوډ راغلی بیا به هم داخل کړئ، کنټینیوز به کوئ. خو موږ نه هغه غوښتنه ونه کړه، خو بعضې وخت کیږي. او دلته اوس هغه ملګري ته مثال چې کوم تاسو اډمین کوئ، تاسو کوم د اډمین مثال اجازه ورکړئ، هغه ته یو نوټیفیکیشن ته یو میسیج درومي انویټیشن، دوی به تاسو اکسپټ کوي. کله چې اکسپټ واخلي مثال په اکسپټ نه کلیک وکړي بیا ستاسو سره په بشپړ ډول دلته اډمین کیږي. خو اوس دلته همدا انویټیشن چې دا 10 ورځې وخت لري، یعنې 10 ورځې دی کولی شي چې دا پر اکسپټ کړي، که 10 ورځې پر اکسپټ نه کړه دا بیا ختم کیږي. خو موږ سره اکاونټ په بل موبایل کې زه اقدام ځمه هغه بل موبایل ته، په هغه کې خپل موبایل چیک کوم، موږ ته به نوټیفیکیشن میسیج شوی وي، او زه اکسپټ کوم نو دلته به دی په بشپړ ډول د همدې وړ شي چې اډمین شي. نو د قدر وړ لیدونکو موږ هغه بل موبایل کې انویټیشن میسیج اکسپټ کړه، بدبختانه چې ریکارډ مو تاسو ته ونه کړه، هلته موږ لاسرسی پیدا نه کړه، هغه وخت چې ریکارډ مو کړی په هغه بل موبایل کې. خو ډېره اسانه خبره ده، فقط دلته چې په همدې نوټیفیکیشن نه کلیک وکړئ، تاسو ته هلته میسیج درسي نوټیفیکیشن په به کلیک کړئ، هلته به فقط اکسپټ لیکل شوي په به کلیک کړئ، لاندې ډن نیکسټ، بس هغه اکسپټ ومنل شو، نو هغه کار ترسره شو. نو اوس پرې همدا کار وکړو چې مثال خپل موبایل کې به دلته پیج هم چیک کړو، کوم ایکسپایر نیټه چې وه مثال 10 ورځې یا کوم د اډمین سره چې وه هغه به هم ختم شوي، ځکه په بشپړ ډول به زموږ سره هغه ملګری اوس اډمین شوی وي، هغه کس موږ زموږ خپل اکاونټ چې کله مثال هلته اډمین کو. او بله مهمه خبره دا وه چې د خپل اکاونټ څخه به مثال د پیج څخه وبخئ، خپل اکاونټ هم په بشپړ ډول ریموو کوو، هغه اکاونټ چې د افغانستان په لوکیشن وي، ځکه که په دې کې تاسو د افغانستان لوکیشن اډمین پرېږدئ نو تاسو ته بیا هیڅکله هم منیټایزیشن نه درکول کیږي، نو تاسو به هغه اکاونټ په بشپړ ډول ریموو کوئ چې د افغانستان په لوکیشن وي، فقط هغه اډمین به پرېږدئ چې په خارجي لوکیشن وي. نو موږ فقط هغه اډمین پرېږدو چې کوم نوی اډ کوو، خپل ځان ریموو کوو. نو همدا طریقه هم درته ښایم، دا بیخي ډېره مهمه ده، نو فقط تاسو ویډیو تر پایه تعقیب وساتئ. نو اوس فرا شو همدې طریقې ته خپل اکاونټ به چیک کړو چې اکاس اډمین شوی دی که نه په بشپړ ډول، او خپل ځان به هم ترې ریموو کړو، متوجه اوسئ. اوس هغه اډمین ګورم، ما به اوس په بشپړ ډول زموږ سره اډمین شوی وي. دلته راځم پرایوسي سیټینګ نه، دلته بیا په سیټینګ کلیک کوم، دلته راځم بیا هماغه مرحله تعقیبوم، پیج سیټ اپ، پیج ایکسس. تاسو دلته ګورئ قدرمنو لیدونکو هغه کوم کاست چې دی لاندې تاسو وینئ هغه زموږ سره اډ شوی دی، زموږ خپل اکاونټ چې و هغه کوم ایکسپایر نیټه چې ده هغه هم له منځه تللې ده. اوس موږ کولی شو چې خپل ځان هم ریموو کړو. څنګه به اوس موږ مثال خپل ځان ریموو کوو؟ له همدې څخه دلته به تاسو فقط په همدې درې ټکي باندې کلیک وکړئ. زه راځم په همدې درې ټکي باندې کلیک کړم، دلته په ریموو فرام پیج، یعنې زه خپل ځان اوس په همدې طریقه ریموو کوم، په همدې به کلیک وکړئ. کله مو چې په همدې کلیک وکړه ستاسو نه به د اکاونټ پاسورډ وغواړي، هغه پاسورډ به تاسو داخل کړئ. زه راځم په دې ځای کې هغه د خپل اکاونټ پاسورډ داخلوم، لاندې به بیا په کنفرم باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په کنفرم باندې کلیک وکړه دلته به ستاسو هغه ایمیل ته یو کوډ درشي، هغه کوډ به تاسو راواخلئ. دلته زه ګورم موږ ته به نوټیفیکیشن ته هغه میسیج هم وشي، نوټیفیکیشن یې ونه ښوده، زه راځم مستقیما ایمیل ته راځم. نو قدرمن لیدونکو تاسو دلته ګورئ زموږ ته فیسبوک ته کوم نوټیفیکیشن چې دی هغه وشو، ایمیل ته زه په دې نه هم اوس دا کوډ راکوپي کوم. دلته زه اوس راځم، دلته به واچوم 1233، بل چې دی مثال هغه 1440 کنټینیوز کوم یې. کله چې کنټینیوز نه مې کلیک وکړه دلته بیا په کنفرم کلیک کوم، دلته به زه په اوکې کلیک وکړم. د پیج څخه موږ په مستقیم ډول بهر شو، تاسو ګورئ ځکه چې موږ اجازه نه لرو چې اوس همدې پیج ته داخل شو. تاسو زموږ اکاونټ ولله
په بشپړ ډول له پیج څخه ووتو بهر شو یعنې موږ ته اجازه را نه کړه مثال چې موږ همدې کې بیا مثال نوره کار وکړو ځکه موږ خپل ځان په بشپړ ډول ریموو کړو که دلته په پروفایل نه کلیک وکړم دلته به موږ سره اوس هغه پیج نه ښیي او بل نوره پیجونه چې وي هغه به رامخته کېږي نو موږ په همدې طریقه ځان په بشپړ ډول ریموو کړو که زه اوس هغه بل موبایل هم چیک کوم په هغه کې به زموږ سره دلته هغه پیج اډ شوی وي نو قدرمن لیدونکو خوشبختانه چې موږ هغه موبایل ته لاسرسی پیدا کړ چې تاسو ته همدا ویډیو ریکارډ کړو نو زموږ سره اوس په همدې اکاونټ کې چې کوم موږ اډمین کړ په هغه کې پیج به اوس په مستقیم ډول زموږ سره دلته کنیکټ شوی وي دلته به وصل وي ځکه دلته کلیک وکړم په همدې ځای نه تاسو دلته ګورئ زموږ سره پیج چې دی اډ شوی دی په همدې نوي اکاونټ کې زه په همدې پیج نه کلیک کوم اوس موږ په بشپړ ډول همدې پیج ته لاسرسی لرو همدې پیج ته داخلېدلی شو دلته که موږ په دې پروفایل نه کلیک وکړو دلته بیا راشم ډیشبورډ ته نو موږ ته به هغه ټولې اپشنې تاسو ګورئ مونیټایزیشن ویوز هر څه دلته اویلیبل دي دلته زه په مونیټایزیشن نه کلیک کوم دلته خوشبختانه چې موږ ته د سټار اپشن هم وار د واره راکړل شوه خو زموږ اصلي کار به دلته د کنټینټ مونیټایزیشن سره وي ځکه اصلي پیسې موږ ته په دې راکول کېږي په دې موږ پیسې ګټلی شو هم د پوسټ هم د مثال د لیکنې پوسټ کولو د عکسونو د ویډیوګانو هغه اصلي کار زموږ له همدې سره دی نو دلته موږ تر اوسه په ویټ لیست کې یو زموږ اکاونټ لوکیشن یا تر اوسه چینج شوی نه دی د افغانستان لوکیشن دی د وخت په تېرېدو سره لاس 15 ورځې وروسته به همدا هم چینج شي دلته به موږ ته بیا هغه اپشن هم اویلیبل شي لکه د فالوورزو مثال د یوټیوب کې څه ډول تاسو ته ښکاري د څخه وړاندې ویډیو کې هم موږ ښودلي وو چې 10,000 فالوورز یې لږ 15,000 ویوز اپشن به هم شو شي کله چې هغه افر راشي نو موږ کنټینټ مونیټایزیشن به موږ ته راکړل شي موږ به په پیج هم په خپل افغانستان کې پیسې ګټو په همدې طریقه نو تاسو په همدې طریقه ملګرو کولی شئ همدا طریقه وه چې تاسو مثال خپل پیج ته خارجي اډمین اډ کړئ یا له دې نه بغیر کومه خوندوره طریقه چې وه به تاسو باید پیډ وي پی این ته لاسرسی ولرئ بیا کولی شئ هېڅ اډمین ته اړتیا نشته خپل یو خارجي اکاونټ جوړ کړئ په هغه خپل پیج مثال اکاونټ کې اډمین کړئ په خپل پیج کې له افغانستان نه هم پوسټونه کوئ او هم به ستاسو اکاونټ مونیټایز شي نو په راتلونکو ویډیوګانو کې به انشاءالله زه تاسو ته هغه د لوکیشن ثبوت هم وړاندې کوم چې مثال لوکیشن چینج کولو چې دوبۍ ته چینج شو تاسو ته مې مخکې وښوده چې د خوست لوکیشن و د افغانستان انشاءالله به هم دوبۍ ته چینج شوی وي او همدې څخه علاوه په همدې موضوع هم یوه ویډیو جوړوو اکثره ملګري غوښتنه کوي چې د فیسبوک د پیسو ایستلو مرحلې لپاره کوم شرایط دي کوم اکاونټونه څه ته اړتیا ده کوم اسنادو ته لکه څه ډول چې په یوټیوب کې دي بینک مثال اډسنس داسې نوره په همدې به هم رڼا اچوو فعل حالا خو په خدای مې سپارلی یاست